ډیپلوماټیک اړیکې ورزش او د افغانستان د سیمه‌ییز حضور د نوي فصل پیل. په افغانستان کې د مثبتو او هیله بخښونکو بدلونونو په دوام په دې وروستیو کې دوه نور مهم پرمختګونه هم د پام وړ ګرځېدلي دي. هغه پرمختګونه چې ښیي افغانستان ورو ورو د سیمې په کچه خپل نوی او پیاوړی ځای تثبیتوي. لومړی په کابل کې د افغانستان او د منځنۍ اسیا د هیوادونو ترمنځ د مشورتي غونډې جوړېدل و. دا غونډه د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت په نوښت ترسره شوه او یوازې یوه عادي ډیپلوماټیکه ناسته نه وه، بلکې له ځان سره مهم سیاسي او اقتصادي پیغامونه هم لرل. شاید ځینې کسان دا غونډه یوازې یو تشریفاتي پروګرام وګڼي، خو د چارو د پوهانو په باور حقیقت دا دی چې د اسلامي امارت سیاست او کړنو په دې موده کې ثابته کړي چې پریکړې او اقدامات یې د مشخصو اصولو او اوږدمهالو موخو پر بنسټ تنظیمیږي، نه د لنډمهالو شعارونو او موقفونو پر اساس. کارپوهان باور لري چې د دغې غونډې جوړېدل هم په همدې چوکاټ کې معنا پیدا کوي. داسې غونډه چې د سیمې په یو حساس وخت کې ترسره شوه او دا پیغام یې ولېږده و چې افغانستان په خپلواک اراده او باور سره خپل سیاسي او اقتصادي مسیر تعقیبوي او په خپلو پریکړو کې په هیڅ بهرني ځواک پورې تړلی نه دی. همدارنګه دې غونډې وښوده چې د افغانستان اوسنی امنیت او ثبات د ډیرو منفي تبلیغاتو خلاف په یوه باثباته وضعیت کې دی او د سیمې هیوادونه کولی شي په ډاډه زړه د افغانستان په اقتصادي او سوداګریزو برخو کې پانګونه وکړي. په داسې حال کې چې سیمه په ځانګړي ډول منځنی ختیځ له ګڼو کړکېچونو او پیچلو بدلونونو سره مخ ده، افغانستان هڅه کوي ځان د یو بدیل اقتصادي مسیر او سیمه‌ییز وسلوونکي مرکز په توګه مطرح کړي. داسې هیواد چې په راتلونکي کې د ترانزیت، سوداګرۍ او سیمه‌ییزو همکاریو په برخه کې مهم رول لوبولی شي. د دې سیاسي پرمختګ ترڅنګ افغانستان د ورزشي ډیپلوماسۍ په ډګر کې هم د یو مهم حرکت شاهد و. هغه د دودیزې غېږنونې نړیوال فستیوال و چې د سیمې د څو هیوادونو ورزشکارانو په ګډون په کابل کې ترسره شو. په دغه فستیوال کې د ازبکستان، قرغیزستان، ترکمنستان، تاجکستان، ایران، ترکیه او افغانستان ورزشکارانو ګډون کړی و. دا یوازې یو ورزشي پروګرام نه و، بلکې د افغانستان او د سیمې د ملتونو ترمنځ د تاریخي او فرهنګي اړیکو څرګندونه هم کوله. د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر هم د ګډونوالو هیوادونو له استازو سره په لیدنه کې ټینګار وکړ چې افغانستان غواړي د ورزشي ډیپلوماسۍ له لارې له سیمې او نړۍ سره خپلې اړیکې لا پراخه کړي او د هیواد واقعي انځور نړۍ ته وړاندې کړي. افغانستان په تیرو لسیزو کې د جګړو او د دوامدارو بحرانونو له امله ډیر کم فرصت موندلی و چې د داسې سیمه‌ییزو او نړیوالو پروګرامونو کوربتوب وکړي. همدې مسلې د نړۍ د ډیرو خلکو په ذهنونو کې د افغانستان انځور یوازې له ناامنۍ او بحران سره تړلی ساتلی و. خو د دغو دوه مهمو پیښو ترسره کېدل هغه هم د سیمه‌ییزو بدلونونو او بحرانونو په اوج کې دا وښودل چې افغانستان نن ورځ کولی شي د غونډو، فرهنګي پروګرامونو او نړیوالو مراسمو لپاره یو خوندي ځای وي. په پای کې د هغو بهرنیو میلمنو او ګډونوالو څرګندونې چې په دې وروستیو کې افغانستان ته راغلي وو هم د سیمې او نړۍ په کچه د افغانستان د انځور د بدلون روښانه انعکاس و. داسې انځور چې نور یوازې له جګړې او بحران سره نه تعریفېږي، بلکې د امنیت، ثبات او مثبت تعامل نښې هم له ځان سره لري. په پایله کې دغه څرګندونې د سیاسي غونډو او فرهنګي او ورزشي پروګرامونو د جوړېدو ترڅنګ دا ښیي چې افغانستان هڅه کوي د ثبات، همکارۍ او متقابل باور پر بنسټ د خپل سیمه‌ییز حضور او نړیوالو تعاملاتو نوی فصل پیل کړي. له تاسو مننه چې تر پایه مو زموږ ملتیا وکړه.